سلامونه نیکی هیلې زموږ د برنامو یا د کمپاوند اکسرسایزز کمپاوند ورک اوټس دوهمه برنامه چې یا دوهمه ورځ شروع کوو هغه د زیري بغل یا ډورسي حرکتونه دي چې باک ورته وایي یا د ملا حرکتونه هم ورته ویل کېږي په دې حرکتو کې لومړی راځو د پولابس څخه شروع کوو او د هغه سره په څنګ کې یو بل کمپاوند حرکات دا هم باید درې سیټه تاسو ولاړ شئ او کوشش وکړئ چې په دغه ماشین کې پر ځان باندې ډېر فشار راوړي یا خپل د ډیپس په حرکت کې ځکه دا د ملا ټول عضلات په ډېر ښه شکل سره جوړوي او بله ګټه یې دا ده چې ستاسو پر ملا باندې په دې حرکت کې فشار نه راځي ازو تر اوږې لږ څه پراخه په دغه شکل باندې کومه چې ستاسو اندازه یې نیسئ پښې راټولې کړو سر لوړ سینه راوتلې حرکت ته دوام ورکوو یو دوه درې کوشش وکړئ کله چې لوړې حصې ته ولاړ شئ یو دقیقه دلته ودرېږئ یا ځان هغه کوئ چې نور هم فشار ورباندې راشي په تعقیب یې همداسې بدون د وقفې راځو دې حرکت وزن کموو چې زموږ زیاته انرژي په هغه بل حرکت کې تللې ده دا داسې نیسو زنګنونه لږ څه کت او ملا سیده سر پورته حرکت شاته وکړو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یوولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس دا حرکت دواړه ستاسو پر ډورسي باندې کار کوي د ملا پر عضلو باندې هم کار کوي په کمپاوند حرکتو کې کوشش وکړئ د هغه حرکتو څخه کار واخلئ چې هغه ستاسو پر غټو عضلاتو باندې ډېر فشار راوړي لکه بینچ لکه ډیپس لکه ډیډ لیفټ او د سکواټ حرکتونه د پښو لپاره په دې حرکاتو سره ستاسې عضلات ډېر رشد کوي عضلات مو ډېر ښایسته راځي په عین حال کې پر تاسو ډېر فشار راځي چربي مو ورسره سوځي مننه راځو دوهم حرکت دا هم ورسره درې سیټه شاید په ډېرو کلبو کې دا ماشین نه وي خو د دې الټرنیټیو یو بل ماشین هم شته چې زه تاسو ته وروسته کوم کېدای شي چې د که دا ماشین نه وي د دې پر ځای د هغه څخه کار واخلي راځو دا حرکت وزن وراچوو کله چې مو ونیوئ د سینې په حرکاتو کې همیشه کوشش وکړئ چې جست کښېنئ په دا شکل باندې چې ستاسو ملا اوچته وي او سیده وي داسې باید کښېننئ او یا که وزن تاسو ځای باید داسې نه وي چې تاسو ملا کت نه وي ځکه په دې سره ستاسو ملا ډېره ژر خوږېږي او صدمه ویني راځو شروع کوو اولین حرکت په دې شکل باندې سر مو لوړ سینه مخته وتلې او وزن راکښته کوئ ورسره څنګ بدون د وقفې څخه دا حرکت شو کوشش به م دا وي چې دا هم 12 څخه تر 15 وي او هغه اول حرکت کولی شي چې پاکې وزن ونیسي په دې سره هم پښې مو سمې ځای وي سینه مخته وتلې ملا سیده سر هم مخامخ وزن ښه محکم نیسئ شاته راځئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا زموږ د دوهم کمپاوند حرکت دوامه برخه شول چې تاسو په دې کې مخته ورسره تلای شئ که چیرې په ځینو کلبو کې دا ماشینان نه وي نو بیا راځو د دې دوه حرکتو پر ځای باندې دا حرکت شو دا هم د لاټ پول ډاون په نامه حرکت دی
د هغو پر ځای باندې دا استعمالولی سي. سر لوړ، سینه وتلې او ملا سیده. 1 2 3 4 5. کوشش وکړئ چې دغه د راډ یا کوم انډل چې دی هغه د سینې دغه ځای ته راکښته کړي او داسې سیده راسي. بلا فاصلې ورسره په څنګ کې دا حرکت تللی سي چې دا د هغو 2 حرکتو پر ځای باندې راځي. ملا مو سیده وي، سینه وتلې، سر راسته. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. د دوهم حرکت پر ځای که چیرې هغه ماشینان نه وي نو بیا د دغه 2 حرکتو څخه تاسو استفاده کوئ. دا زموږ دوهم حرکت شو. راځو زموږ دریم او اخرنی حرکت. دا کمپاوند نه دی بلکې یوازې دی. ولې نه دی؟ ځکه دا حرکت خپل پر ملا باندې ډیر فشار راوړي او د هغه په رشد کې ډیر مهم رول لري او ډیر ښایسته حرکت دی. بله خبره دا چې د دې حرکت څخه باید تاسې 4 سیټه ولاړ سي. د مخکې 2 حرکتو څخه 3 سیټه او د دې څخه 4 سیټه. ریپیټیشن ته باید پام وي. دا باید په ډیر درست شکل وي، په صحیح تخنیک سره وي او که چیرې ستاسو نوي زده په کلب کې حتما د استاد څخه مشوره واخلي ځکه په دا حرکتو کې پر ملا باندې ډیر فشار راځي. خدای نه کرده که ستاسو ملا ته آسیب ورسیږي بیا به ډیر مشکلاتو سره مخ یاست. لومړی خو باید کوشش وکړئ چې همیشه کله چې د ملا حرکت سي یا نور حرکتونه چې هغه درانه وي یا د پښو حرکتونه وي په هغه کې تاسو سل به سل کې کمربند تړلی وي او ستاسو ملا خوندي او ټایټه وي. راځو دې حرکت څومره وزن چې تاسو وهلی سي هغه به ورته اضافه کړئ. دا حرکت داسې هم نیولی سو. ولې داسې هم نیولی سو؟ داسې چې ونیسو پر بازو باندې فشار ډیر کم وي او پر ملا باندې ډیر راځي. وزن پورته کوو په دې شکل، پښې په نورمال اندازه خلاصې، برابرې او سیده وي. سر کښته، زنګنونه کت، وزن کښته کوو. ملا باید سیده وي، سر مو پورته، سینه وتلې او ملا باید همیشه سیده وي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. په دې حرکت کې نه یوازې ستاسو په ملا باندې کار کیږي بلکې ستاسو د شانې د شا پر حصه باندې هم کار کیږي او ستاسې د ملا پر تخته یا د منځ پر عضلاتو باندې هم ډیر فشار راځي او ډیر کار پر کیږي. کوشش وکړئ په دې حرکت کې ریپیټیشنونه مو په داسې اندازه وزن چې تاسو په اسانۍ سره وکولای سئ. نه ریپسه یا نه وارې حرکت هغه دا حرکت ولاړ سي. دا باید ډیر دروند نه وي، هومره دروند چې تاسو په کنټرول کې وي، تاسو خوږ نه کړي او ستاسو ملا سالمه پاتې سي. د دې حرکت څخه 4 دانې ولاړ سي، د 9 څخه تر 12 پورې. مخکینی حرکتونه چې دي په هغه کې د هر اکسرسایز اول حرکت په هغه کې کوشش وکړئ د 6 څخه تر 8 پورې او په دوام حرکت کې د 12 څخه تر 15 پورې. یعنی په هغه 2 سیټه کې یو پیز دروند او یو پیز آسان یا سپک چې دا دواړه ستاسو پر عضلو باندې په کافي اندازه فشار راوړي تر څو ښه رشد وکړي. زموږ د بک یا د ډورسي یا د ملا حرکتونه یا د زیربخل حرکتونه پای ته ورسېدل. ډېره مننه. ستاسو سوالو ته په تمه یم.